یار ته لستوڼی ورکوي منګل دننه ساتي په داسې وخت کې زه د چا د زړه پالنه وکړم ته چې په ګور مغزي زمونږ په کوڅه تېره شولې والله که زه دې په شپېته کاله پوښتنه وکړم. او د اباخیل صاحب دوه شعرونه یاد ته راځي. جانان په هر معیار پوره د خو کمی یې دا دی، جانان په هر معیار پوره دی خو کمی یې دا دی لکه د کلي خان د زړه کور ته ورنه پرېږدوي. زړګیه رابشي ګودر ته جینۍ لارې سارا ایلی کمري هم جزیرې ته چکر نه پرېږدوي. خپل مات ګوټ کلام ته راځو. ځوانان ناست دي د هغوی دپاره یو دوه شعرونه دي. اوس چې رپېږمه دردېږمه او تبه مې ده، اوس چې رپېږمه دردېږمه او تبه مې ده، دا مې د اس په شان سرزوري سره زور کړی دی. اوس چې رپېږمه دردېږمه او تبه مې ده، دا مې د اس په شان سرزوري سره زور کړی دی. لاس مې سوی د ملګرو بیا به پام کومه، تېر ماسخوتن مې د یوه ستوري سره زور کړی دی. مننه. اوس چې رپېږمه دردېږمه او تبه مې ده، دا مې د اس په شان سرزوري سره زور کړی دی. لاس مې سوی د ملګرو بیا به پام کومه، تېر ماسخوتن مې د یوه ستوري سره زور کړی دی. غزل ته راځو. ښه غزل ته راځو چې غزل مطلب د انګار صاحب. یار د غیرو په حساب شو، په پردو کوڅو کې ګرځي، زما مرګ ته چې پسخیږي د هغو کوڅو کې ګرځي. یا به سر ورله څوک مات کړي، یا به دی چاله سر مات کړي، چې یو روغ په نیمه شپه د لیونو کوڅو کې ګرځي. ارمانونه مې ظلمي دي ستا د یاد خاپیری پیغله، ارمانونه مې ظلمي دي ستا د یاد خاپیری پیغله، زړوره د بې نرخه د ظلمو کوڅو کې ګرځي. او ګریوانونو ته پام وکړئ، خپل عمل د لارې مل شو، نن چې غیر لکه پښتون د پښتنو کوڅو کې ګرځي. د یار درنه د خپل درنه د یار در ته، د یار درنه راځي بیرته، د خپل درنه د یار در ته، د یار درنه راځي بیرته. د عمر موندل آسان دي په دې دوو کوڅو کې ګرځي. د خپل درنه د یار در ته، د یار درنه راځي بیرته. د عمر موندل آسان دي په دې دوو کوڅو کې ګرځي.